خلی قرآن کی خدمت نگران کری حق یارا گران تریال تنهش گرد دا کری حق یارا گران تریال تنهش گرد دا کری حق یارا خلی قرآن کی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد د حنفي مذهب د ګروپ مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اوس راځو خپل د سوالو و درس ته. اول سوال دا دی، اکثره وخت په زکام کښي، په بلغم کښي، یعنی په ګړوبو کښي د زکام په حالات کې د سړي د پزې څخه کلکه وینه یعنی خټه او کلکه وینه راوځي. آیا په دغه خټه وینه د ټوټه ټوټه کتره کتره وینه او دس ماتي که یا؟ جواب دا دی، خټه او کلکه او غټۍ وینه په داسې حال کښي چې سړی د پزې څخه راوځي د زکامي په هغه حالات کې اودس نه دی مات، ځکه دا کلکه او ګاټه یو کتره ده، نو په دغه سره اودس نه دی مات. راځو دوهم سوال ته. ځینې کسانان په چپه لاس باندې یا پر لسته لاس باندې چې کله اودس تازه کوي نو دوی اوبه د څنګلې د خوا پر لاسو تویوي. هیا دغه د څنګلې د خوا اوبه چې دوی پر لاسو تویوي دا اودس درست او صحیح دی که یا؟ جواب دا دی، په دغه طریقه هم منزل درست دی، مګر د سنت طریقې خلاف دی، ځکه سنت طریقه دا ده سړی چې لاس پرېولي د ګوتو د سرو څخه به اوبه داسې پورته کوي پر څنګلو به یې تویوي، یعنی د ګوتو د سرو څخه به یې شروع کوي د څنګلې وخوا ته. دا سنت طریقه ده، او که دی د څنګلې د خوا څخه اوبه پر راشروع کړي د ګوتو و سرو ته، دا بیا د سنت څخه خلاف عمل دی، باید نه وکړل سي، دا یو مکروه عمل دی. راځو و درېیم سوال ته. درېیم سوال دا دی، د ګوتو خلالول په اوداسه کې خو مستحب دي، خو دغه خلالول تر پرېمنځلو وروسته صحیح دي او که تر پرېمنځلو مخکې سړی خلال کړي، څه رقم باید وکړي؟ جواب دا دی، د پرېمنځلو په وخت کښې هم صحیح دي او د پرېمنځلو وروسته هم صحیح دي، لیکن بهتره او د آدابو کار دا دی چې لاسونه او د پښو د پرېمنځلو وروسته ګوچ خلال سي، یعنی دا بهتره او ښه کار دی چې سړی لاسونه پرېولي او بیا ګوتې خلال کړي. اوس راځو و څلرم سوال ته. د اوداسه وروسته د اوداسه اعضاوې په دسمال یا په پټو سره وچول ښه دي که یا؟ ځینې خلک بیا وایي کله چې د ویښتانو څخه د اوداسه اوبه پر مځکه تویېږي نو دا بیا ملایکو ته پوره تکلیف دی، او دا خبره چې دی کوي چې وایي ملایکو ته تکلیف دی، دا خبره صحیح ده که یا؟ د شریعت د نګاه څخه دا خبره څنګه ده؟ جواب دا دی، د اوداسه وروسته لانده اندامونه لکه مخ، لاسونه دا وچول مستحب کار دی، یعنی ښه کار دی، د اوداسه د آدابو څخه دی که چیرې څوک وچ نه کړي هم څه باکه نه لري، پروا نه لري، ښه کار دا دی البته وچول یې بهتره دی، یعنی زیات کوشش چې نو بیا نه پشکې کوي چې ټینګ ټینګ یې موږي چې هلته مخ په خوش کړي. او راځو هغه دوهمې خبرې ته چې خلک وایي د اوداسه اوبه چې د وریښتانو څخه تویېږي دا ملایکو فرشتو ته یو تکلیف دی. دا خبره بې بنیاده ده، دا هېڅ اصل نه لري، دا خبره دوی د ځانه جوړه کړې ده، دا په حقیقت کې دا خبره بې سنده ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وای ګران توریان دی تنها شاگرد دا تاریخ یاره، وای ګران توریان دی تنها شاگرد دا تاریخ یاره. خلی قرآن کی خدمت نگران کری حق یاره، ګران توریان دی تنها شاگرد
شاگرد دا کاری حق یار گران توریا لیتن شاگرد دا کاری حق یار دی شاگردان یہ باہر زی کی دی حق یار جانانا دی شاگردان یہ باہر زی کی دا حق یار جانانا دلا گوالی باغنا دلا گوالی باغنا فهر لار جنانا دلا گوالی باغنا فهر لار جنانا زیہی ما تکرم سالم دا گل قاری حق یارا زیہی ما تکرم سالم دا گل